کوم ملګرو څنګه یې ښه یې جوړ یې په خیر یې روژه مو په خیر تیریږي. مسلمانان په دوو لویو ګروپونو باندې تقسیم شوي دي چې یو سني او بله ډله یې شیعه ګان دي. شیعه ګان بیا کم دي، سنیان بیا زیات دي. شیعه ګان او سنیان په غټو غټو مسلو کې سره اختلاف لري، په اصولو کې، په عقایدو کې، ولې په فروعو کې هم دوی سره اختلاف لري. یو د هغې نه د لمانځه طریقه ده چې د سنیانو یعنې زمونږ او د شیعه ګانو د لمانځه طریقه هم فرق لري. نو دا ویډیو په مخه راله او ویډیو کې د شیعه ګانو د لمونځ کوي او دغه لمونځ دا د شیعه ګانو چې کوم رهبر دی خمیني دا لمونځ کوي، جمع ورکوي، ډېر خلک ورپسې ولاړ دي. د لمونځ انداز یې بیخي بدل و. ما مخکې د شیعه ګانو لمونځ نه و کتلی، تاسې نه یې کتلی نو راځئ تاسې یې وګورئ. دغه دی که نه دی تکبیرة الاحرام اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان. ولی صاحب ځان یې ټولو مسلمانانو ولي وټاکلو. سورة فاتحه شروع کړې ده. لاسونه نږدي لکه چې دوی داسې لاسونه نږدي، لاسونه یې ځوړند دي. ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما غلطه لیکلي مرګ بر امریکا، الله عليم بالظالمين. امریکا سره جوړ نه دی. بس الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة خیر ځانونه یې ورسول. تعملون يا أيها الذين آمنوا امریکا سره ډغرې إذا وایي. نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واسألوا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا جماعتونه د عکسونو نه ډک دي، عکسونه یې هم لګولي. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قنوت صلى على محمد. رکوع نه مخکې دا خلک دعا کوي، لاسونه پورته کړه، دعا یې شروع کړه. الله اکبر سبحان الله. رکوع ته وروسته لاړه. سمع الله لمن دا خو زما په حمده. شان وایي. الله اکبر. الله اکبر. الله دویمه سجده، دوه سجدې خو یې زمونږ غوندې دي، رکوع یې زمونږ غوندې وکړه، خو د رکوع نه مخکې ده دعا یې عجیبه وه. اوس بیا ودرېده، لاسونه یې ځوړند. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك د نستعين فوز مسؤلین هم ورسره ولاړ دي، اهدنا الصراط رئیس المستقيم جمهور هم ولاړ دی، ټول واک دی سره دی. دا نور هسې بس عليهم یو نمایشي انتخابات کوي، الله. ټول د دې ملګري ورته راځي، کامیابېږي. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ركوع رکوع نه مخکې دا ځل خو دعا ونه کړله او بل غږ هم پکې وکړو چې رکوع ده قنوت ښه وروسته یې دعا وکړله دا ځل سجده تکبیر یې ونه ویلې سجدې ته لاړه سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر يا لطيف ارحم عبدك الضعيف ارحم عبدك الله أكبر الحمد لله تحیت ته ناست دي. ښځې مور پسې ولاړې دي که نه السلام عليكم بله سجده یې ورحمة وکړه الله وبركاته سلام کې خو یې مخ وانه اړولو الله آمين چې به مونځ والا ما اول ځل و چې د لمانځه طریقه مې د دوی ولیده د لاسونه یې ځوړن نیولي او بیا دغه کوي د اتحیاتو کې عجیبه کار وکړلو داسې چې دا به څه معنا لري دوی کې او السلام علیکم ورحمت الله مخ یې م وانړولو دواړو طرفونو ته نو نه یوازې لمونځ دی په اذان کې فرق لري موږ سره اذان کې دی حی علی الفلاح سره سره دلته د علي کرم الله وجهه نوم هم اخلي که نه علي ولی الله داسې یو شي الفاظ استعمالوي او حضرت عمر عثمان او ابوبکر سره هم جوړ نه دي د هغې باره کې هم داسې اختلاف لري نو د دوی او زموږ عقاید فرق کوي الله دې وکړي چې د نړۍ ټول مسلمانان سره یو شي ترمنځ اختلافات ختم شي نو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ